بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و نهایت مهربان. درنو دکتر صاحبانو و محصلین محترم طب، بعد سلام و احترام به همگی شما. امید است که وقت خوش و آرام داشته باشین. امروز درباره یک مریضی نادر صحبت خواهیم داشت که این مریضی بار اول در افغانستان با امکانات ناچیز تشخیص میشه و این مریضی تداوی میشه. دغه ناروغي چون یو نادر ناروغي د افغانستان کې همدارنګه د نړۍ په کچه ډیر کم واقعیات لري، اما د پښتورګو د چینلونو په ارثي ناروغیو کې چې د میوټیشنز په اساس مبتلا کیږي یو نادره ناروغي ده، اما د پښتورګو په ارثي آفتونو کې په ځانګړې توګه د ټیوبولونو د وظایفو په میوټیشنز کې یوه کامن او عامه ناروغي ده. وړاندې له دې چې د ناروغۍ په اړه بحث وکړو، میخواهیم که درباره کیس این مریض که به ما مراجعه نموده بوده صحبت خواهم داشت. دغه ناروغ د بیبي درخانۍ په نوم چې کابو یو 40 کلن ښځینه ناروغ و او د خوست ولایت د زمردان ولایت اوسیدونکی و. تقریبا 10 یا 20 کاله دغه ناروغ د پښو و لاسونو له ضعفیت، ستړیا، د عضلې دردونو، د اطرافي عضلاتو له ستړیا دردونو، همدارنګه د زیاتې ستړیا او خستګۍ، د ادرار د ډېرښت، د اوبو د زیات څښا، د مالګې د ډېر خوراک او همدارنګه د بدن د کرختۍ یا نمنس نه ناروغ شکایت درلود. دغه ناروغ کله چې په فیزیکی ډول معاینه شو، این مریض فشارش پایین بود و یک مریض سکینی یا لاغر و ضعیف بود. پریزنت هیستری کې د عضلاتو ضعف موږ وړاندې یادونه وکړه او نوره چې موږ ورباندې خبرې وکړې. په پاست هیستری کې بغیر له دې چې زموږ په ټولنه کې د تنفسي قنات ځینې عام امراض لکه رزش یا ټوخی، همدارنګه خفیف هضمي ستونزې موجودې دي. دې څخه علاوه ناروغ پاست هیستری کې داسې کوم خاص مشکل نه درلودل. په فامیل هیستری کې ناروغ هم داسې کوم د پام وړ یا سیګنیفیکنټ ډیزیز یا ناروغي نه درلودله او کوم راپور هم موجود نه و. د ناروغ په اجتماعي یا په ټولنیزه تاریخچه کې سوشل هیستری کې د ضعیف اقتصادي ټولنیز وضعیت لرونکی و او په شخصي هیستری کې نان سموکر و او خوب او خوراک درست نه ول. په سیستمیک کتنه کې ناروغ علاوه له دې ګیلو چې وړاندې ورڅخه یادونه وشوه نور کوم شکایات نه درلودل. موږ په ځینو امراضو باندې شکمن شول چې هغې په خاطر موږ ناروغ ته ځینې لابراتواري معاینات لکه د وینې الکترولایټ یا د بدن مالګې معاینه، د وینې د رنین او د السترون هورمونونو اندازه لیول، ځینې نور معاینات لکه ټي اف ټیز، د وینې شکر سی بي سی. خو خوشبختانه چې د ناروغ شکر، ټي اف ټیز او سی بي سی روټین معاینات نارمل ول او کوم ستونزه یې نه درلوده. ولی د بعضی معاینات مریض مثلا الکترولایت ها مشکل زیاد موجود بود که پتاسیمش کم بود، 2.1 میلی مول پر لیتر، و مگنیزیم هم لو بود که 0.33 میلی مول پر لیتر بود. کلوراید هم کم بود و کلسیمش نرمال بود. سودیم هم نرمال. پی ایچ مریض های بود، از خاطر که از باعث مریضی متابولیک الکالوسیس به وجود می آید. رنین هم در خون زیاد بود و السترون های نرمال بود که ما به یک مریضی نادر
سسپکتد شدیم و امپرشن ما گیتلمن سیندروم که یک مریضی نادر ارثی چینلای اطراحی گرده هاست. سسپکتد شدیم و امپرشن ما به این مریضی زیاد فوکس داشت. بالاخره به لحاظ تشخیصی این مریضی ما لوحه کلینیکی مریض همراه با معاینات لابراتواری یک جا کردیم و تشخیص احتمالی گیتلمن سیندروم برداشتیم و در عین وقت ما یگان دیفرینشیلز که یک اندازه شباهت به این مریضی داره رد کردیم، مثلا بارچس سیندروم که این هم یک چینلوپاتی یا تیبولوپاتی ارثی گرده هاست. گاردن سیندروم و پرایمری هایپرالدوسترونیسم رد کردیم و اونا را رد کردیم. ما تداوی این مریض شروع کردیم که به طور منظم و ستریکت بای مانثلی در ما 2 بار مریض چک میکردیم و جواب تداوی توصیه شده را میدیدیم. پلان تداوی ما با این مریض طوری بود که من دغه ناروغانو ته غذاګانو توصیه کول لکه د پوتاشیم او د مګنیزیم غذاګانو خوراک، هغه غذاګانې چې دغه دواړه مالګې ډېر لري لکه پوتاشیم او مګنیزیم ډېر لري، لکه وچ او تازه میوه‌جات، سبزیجات او ځینې خوراکونه. همدارنګه موږ دغه ناروغ ته اورل پوتاشیم او مګنیزیم سپلیمنټس هم توصیه کړل چې 1500 میلی ګرام په ورځ کې 2 ځلې. که چېرته په ډېر ناروغانو کې چې هایپوکلیمیا یې ډېره شدیده وي له 2 میلی مول پر لیټر یا میل اکویولنټ پر لیټر نه کمه وله، نو په دې وخت کې موږ په خاطر چې ټیټني، ربډومایالسیس، همدارنګه سیجرز او یا د زړه بې نظمۍ رامنځته نه شي، نو موږ باید تر ټولو وړاندې مګنیزیم سپلیمنټیشن د مګنیزیم کلوراید په توګه وکړو، ځکه چې مګنیزیم سلفیټ او مګنیزیم اکساید دغه دواړه ډولونه د اسهال باعث کیږي. نو تر ټولو ښه مستحضر مګنیزیم کلوراید دی چې هغې څخه موږ استفاده کوو او هغه استعمالوو. همدا ډول په اورل پوتاشیم سپلیمنټس کې شکل پوتاشیم که ما به طور تابلت در شکل خفیف مریضی توصیه میکنیم پوتاشیم کلوراید است که در این مریضا توصیه میشه. 2 شکل پوتاشیم سپلیمنٹس که پوتاشیم گلوکونیت، پوتاشیم سلفیت است. از اونا از خاطری که باعث تشدید متابولیک الکالوسیس میشه خودداری میکنیم و پوتاشیم کلوراید که یک مستحضر خاص است و هم مفید است استفاده میکنیم. همچنان یک گپ دیگه که درباره خوردن یا تطبیق کردن پوتاشیم است از طرف فم یا اورلی. پوتاشیم کلوراید باعث گاستریک ایریتیشن میشه و باعث دیسپیپسیا میتونه که مشکل به وجود بیاره. از این خاطر ما با empty stomach از توصیه کردن پوتاشیم کلوراید اوایید میکنیم یا خودداری میکنیم. دغه ناروغان باید پوتاشیم کلوراید تابلیټس چې په فمی توګه استعمالیږي په empty یا په خالي معده باندې استعمال نه کړي، ځکه چې د معدې د زخمونو او د ډسپیپسیا باعث کیږي. په ځینو حالتونو کې موږ کولی شو چې دغه ناروغي وبخښئ دغه سپلیمنټس په وردي توګه هم توصیه کړو په هغه وخت کې چې ناروغ زیات شدید حالت کې وي او کلینیکي لوحه ډېره سیویر یا هم شدیده وي. کله چې دغه ناروغ ته موږ دغه ټریټمنټ پیل کړلو نو د یوې میاشتې وروسته په ناروغ کې د منظم ټریټمنټ نه وروسته د اعراضو او د لابراتوري معایناتو بهبود تر سترګو شو او ناروغ
دمګړی د کامل صحت څښتن دی. چون دغه مشکل په حسي توګه موجود دی او دغه د پوتاشیم، د کلوراید او د مګنیزیم ضیا په مزمنه توګه ادامه لري، نو دغسې ناروغان باید هم د غذا له طریقه هم د دوا په توګه دغه درمل، دغه سپلمنټس په منظمه توګه په جدي توګه استعمال کړي، تر څو د دې ناروغۍ له اختلاطاتو او د اعراضو علایمو د بیا راګرځېدو څخه ناروغ ساتل شوی وي. ملګرو راځو میایم به گیتلمن سیندروم که یک مریضی نادر اتوزومال ریسیسیو است ما شروع میکنیم و بحث میکنیم. مریضی وبخښئ چې دلته یو څه ستونزه رامنځته شوه. گیتلمن سیندروم یو اتوزومال ریسیسیو ناروغي ده، په دې معنی چې په 25% کسانو کې په 25% پیښو کې دغه ناروغي کولی شي چې له کیریر والدینو نه دغه میوټیشن د جینونو واخلي او دغه ناروغي پکې څرګنده شي. بیا هم وایم په 25% پیښو کې دغه ناروغي ظهور کولی شي، یعنی کله چې د یو ماشوم، یو طفل هم مور او پلار دواړه د دغې جینونو د میوټیشنز کاپي ولري، نو د دواړو د یو ځای کېدو څخه وروسته په 25% پیښو کې دغه ناروغي په دې طفل کې راڅرګندېږي و ظهور میتونه. این یک مریضی مزمن سالت لوزینگ تیوبولوپاتی است که به طور مزمن نمک‌های بدن مثل پتاسیم، سدیم، مگنیزیم و کلورین ضایع میشه و مشکل زیاد از بابت این مریضی به ظهور میاد. پتاسیم، مگنیزیم ضایع میشه و ضیای کلسیم در ادرار کم میباشه و از باعث هایپوکالیمیا که در اپیتیلیل سودیم چینلز سودیم زیاد ابزرب میشه، به طور موازی پتاسیم ضایع میشه، هیدروژن ضایع میشه و متابولیک الکالوسیس به وجود میاد. هایپوکلسیوریا هم به وجود میاد که از باعث هایپومگنیزیمیا که وقتی که از میوتیشن چنل‌های مسئول جذب مگنیزیم است میوتیشنز به وجود بیاید، مگنیزیم ضایع میشه و از این خاطر تاثیرات هورمون پاراتایروید در بدن ضعیف میشه و پایروفسفیت به شکل نامنحل در مفاصل و انساج چشم رسوب میکنه و کندروکالسینوسیس در مفاصل به وجود میاد و هم در اسکلرا هم در کوریدل تیشو کلسیم یا پایروفسفیت سediمنتیشن میکنه، رسوب میکنه و مشکلات به وجود میاد و همچنان به شکل معاوضوی از باعث ضیای مزمن پتاسیم از میوتیشن یا مالفانکشن سودیم کلوراید چینل سیستم راس فعال میشه و هایپرینیمیا یا هایپرینیمیک هایپردیسترونیزم به وجود میاد. از طرف دیگر این مریضی به نام فامیلیال هایپوکالیمیا هایپومگنیزیمی هم ایجاد میشه و نامیده میشود. در بخش اپیدمیولوژی لکه سمانو د دې ناروغۍ اپیدمیولوژي دا چون یوه نادره ناروغي ده، مګر د پښتورګو د ټیوبولونو یوه عامه ارثي ناروغي ده چې په هر 40,000 کسانو کې په 1 تر 10 کسانو کې دغه ناروغي رامنځته کېږي او په ځانګړې توګه په آسیایي هېوادونو کې د دغه ناروغۍ د دغه ارثي ناروغۍ پیښې زیاته رامنځته کېږي. د دې ناروغۍ ایټیالوژي ستونزې دې باعث کېږي چې د الکترولاایټس امبالانس رامنځته شي او په ناروغ کې یاد شوي اعراض علایم راڅرګند شي. بیا ځو ایټیالوژي ته. دا د ډیسټل
کنولوټډ ټیوبیول اپیکل ممبران دی او دا هم بیزلیټرل ممبران دی چې دغه میوټیشنز د ټیوبیول یا ټیوبیول په اپیکل ممبران کې واقع کیږي او د سوډیم کلورایډ چینل میوټیشن کې وي او سوډیم د جذب په خلاف اطراح کیږي او کلورین هم اطراح کیږي. دغه نارمل وظیفه ده چې په نارمل حالاتو کې سوډیم جذب کیږي، کلورین جذب کیږي او د بدن د الکترولایټ هومیوستاسس یا د بدن د مالګو هومیوستاسس یا نارمل نظام صورت نیسي. مګر کله چې دغه مسؤل جین یا SLC12A3 میوټیشن وکوي، سوډیم اطراح کیږي، کلورین اطراح کیږي او د دې په مقابل کې بیا د collecting ducts د epithelial sodium channels هغه فعالیږي، په هغه کې سوډیم دوباره جذب کیږي، هایدروجن او پوټاشیم اطراح کیږي او د دې معاوضه صورت نیسي. نو ځکه هایپوکلمیا رامنځته کیږي او په ناروغ کې یاد اعراض ولیم چې وړاندې مو یادونه هم وکړه رامنځته کیږي. او د TRPM6 جین د میوټیشن له امله کله چې نارمل وي مګنیزیم داخل ته ځي، جذب کیږي او اما د میوټیشن په صورت کې د ملفنکشن په صورت کې مګنیزیم ضایع کیږي او له بدن خارجيږي چې د مګنیزیم د کچې د کمښت باعث کیږي. په ناروغانو کې د ټیټني، د عضلاتو د دردونو، د قلبي ریتم د بېنظمۍ، همدارنګه د اختلاجاتو باعث کیږي او د مختلفو اختلالاتو او د اعراضو باعث کیږي. په دې ځای کې هم همدغه ډیسټل کنولوټډ ټیوبیول دی چې حجرات انتقالي حجرات د دوی چینلونه میوټیشنز پیدا کوي، سوډیم او کلورین د جذب په خلاف اطراح کیږي، په ټیوبیولز کې ادرار ته ځي او اعراض ولیم څرګندیږي. او په مقابل کې کله چې دغه سوډیم او کلورایډ په مزمن ډول اطراح کیږي، په مقابل کې بدن راولاړیږي، راس سیستم فعالوي او د راس سیستم د ریاکشن غبرګون په ترڅ کې د collecting ducts epithelial sodium channels فعالېږي او د هغې لارې پوټاشیم ضایع کیږي ادرار ته، هایدروجن ضایع کیږي ترڅو د بدن د الکترولایټونو بالانس یا هومیوستاسس په نارمل توګه هغه د دوی توازن برقرار وساتل شي. نو دغه معاوضوي سیستم هم فعالېږي. په پاتوفیزیالوژي کې موږ یو څه خبرې وکړلې هم، خو بیا هم یادونه کوو چې لومړی کله چې د سوډیم کلورایډ چینل د جینز د میوټیشن په اساس باندې سوډیم او کلورایډ په مزمنه توګه ادرار کې ضایع کیږي، هایپوناټریمیا او هایپوکلوریمیا واقع کیږي، نو په مقابل کې راس سیستم فعالېږي، په کلیکټینګ ډکټس کې هغوی د پوتاشیم د اطراح، د هایدروجن ایونونو د اطراح باعث کیږي او میټابولیک الکالوسیس صورت نیسي، هایپوکلمیا صورت نیسي چې په ترڅ کې په ناروغانو کې عضلي ضعف پیدا کیږي، عضلات ستړي کیږي، ناروغ ستړی کیږي، عضلي دردونه پیدا کیږي، اختلاجات پیدا کیږي، همدارنګه ناروغ د زړه د ریتم د ریټ بېنظمي پیدا کوي، ریټ زیاتیږي یا کمیږي او یا هم قلبي اریتمیاس په ټوله کې رامنځته کیږي. د TRPM6 چینل د ملفنکشن له امله هایپومګنیزیمیا رامنځته کیږي چې په دې حالت کې د زړه بېنظمۍ زیاتیږي، د عضلاتو سستیا رامنځته کیږي، دماغي وظایف مختل کیږي او همدارنګه د دواړو د جذب د مخنیوي په صورت کې د CSF مایع جذب له دماغي انساجو څخه کمیږي او د زیرو ټیومر سیریبرای باعث کیږي چې په دروغجن ډول یو ټیومور د دماغو په سي ټي سکین او یا په ایم آر آی کې ښکاره کیږي او علت دا وي چې د CSF مایع فشار لوړیږي او همدغه د الکترولایټ امبالانس د دې باعث کیږي چې دغه ستونزه رامنځته شي. همدارنګه کله چې مګنیزیم په وینه کې کمیږي نو د پایروفاسفیټیز انزایم د وظیفې د خنډ زنډ باعث کیږي چې دغه انزایم کلسیم پایروفاسفیټ په منحل ډول بدلوي. کله چې مګنیزیم په وینه کې کم شي، د کمښت سره مخامخ شي،
نو دغه انزایم وظیفه مختل کیږي او د پایروفاسفیټ نامنحل مالیکولونه په وینه کې زیاتیږي. هغه په انساجو کې د مفاصلو په مفصلي سطحو کې رسوب کوي، د کونډروکالسینوسس باعث کیږي، د مفصلو د دردونو باعث کیږي، همدارنګه د سترګو پوسکلرا و همچنان در انساج کرویدال چشم رسوب میکنه و باعث اعراض میشه. هایپوکلسیوریا از باعثی که مگنیزیم لو است و فقدان مگنیزیم در خون باعث میشه که تاثیرات هورمون پاراتایروید ضعیف باشه و از اطراح کلسیم خودداری میکنه در ادرار و همچنان در PCT یا در پراکسیمال کنورتر تریبیول ابزورپشن کلسیم زیاد میشه و باعث رسوب کلسیم در امواج مختلف میشه به شکل کلسیم پایروفاسفیت و اعراض موجود میاد. همچنان وقتی که میوتیشنز در چنل‌های ششا گرده ها واقع شوه، به خصوص در تیوبولای سودیم کلراید چنل، این باعث میشه که سودیم به طور مزمن ضایع شوه، نمک های بدن ضایع شوه و باعث میشه که فشار پایین خون ظهور کنه و مریض همیشه به فشار پایین به ما مراجعه می نماید و ضعف شکایت می کند. د ناروغ په کلینیکي لوحه کې په کلینیکي څرګندونو کې اکثره زیاتره ممکن اعراض ونه لري. هر کله چې د جینونو میوټیشنز د یاد شوو دوو موقعیتونو د چینلونو جینونه کله چې په زیاته اندازه میوټیشنز وکوي، په هماغه اندازه کلینیکي لوحه ډیره شدیده وي. اما برعکس بیا که چېرته میوټیشنز کم وو، په هماغه اندازه د خفیفې کلینیکي لوحې باعث کیږي. مګر بیا هم زیاتره ناروغانو کې کله چې سودیم او مالګه کلورین په دوامداره شکل ضایع کیږي، نو ناروغ د تندې احساس کوي، مالګې ته یې زړه کیږي او دغه تغیرات په 3/4 برخه ناروغانو کې رامنځته کیږي. همدارنګه ناروغ ته مالګینې اوبه یا د اچارو یا د سرکې نمکینې مالګینې اوبه خوند ورکوي، همدارنګه مالګین سلاد ناروغ ته خوند ورکوي او همدارنګه نارنجونو ته او لیموګانو ته یې زړه کیږي. او بل دا چې په ځینو ناروغانو کې موږ وایو چې کلسیم پایروفاسفیټ رسوب کوي او د مفصلو دردونه هم پیدا کیږي. دې څخه علاوه په معمول ډول د عضلې دردونه پیدا کیږي. د ناروغ د اطرافو عضلات کرخت وي، د پرستیزیا، د نمنس، د اطرافو د میږي کېدو د ضعف احساس کوي ناروغ، د تندې احساس کوي، همدارنګه په شپه کې پورته کیږي ناروغ تر څو ادرار زیات اطراح کړي. هغه ولې چې د سودیم د دوامدارې ضیاع له امله راس سیستم فعالیږي او هغه د وجود حجم زیاتوي او ادرار زیاتیږي. ناروغ مالګې ته زړه کیږي، همدارنګه زیات غیر نارمل حسونه حس کوي په اطرافو کې، لکه کرخت کېدل، میږي کېدل، بې حسه کېدل او دردونه. همدارنګه ناروغ د زیات ستړیا، د خستګۍ احساس کوي او نارامه وي. ځینې وختونو کې چې کله میوټیشنز ډېر شدید وي، خصوصا په ماشومانو کې اختلاجات یا سیجرز، ټیټني، د عضلاتو غیر نارمل غیر اختیاري حرکات تقلص پیدا کیږي، اطراف د ضعف د فلج احساس کوي او همدارنګه د زړه ریتم غیر منظم وي او دغه ستونزې په کلینیکي لوحه کې راپور ورکولی کیږي. په کلینیکي نښو کې ناروغ پوتاشیم د وینې کم وي. د موږ وړاندې یاده کړه چې از باعث ضیاع مزمن سودیم، از باعث میوتیشن جینها مسئول وظیفه سودیم کلورید چینل، هایپوکالیمیا در
فولیک ایندکس ضایع میشه و پتاسیم در وجود در خون کم میاد. مگنیزیم هم کم می باشه و از باعث فقدان مگنیزیم اطراح کلسیم در ادرار کم میشه و هایپوکلسوریا ظهور میکنه. همچنان از باعث NCCT میوتیشن چینل کلوراید هایپوکلوریمیا به وجود میاد که کلورین ضایع میشه و همچنان به شکل معوضوی که ما پیش یادآوری کردیم را سیستم فعال میشه و رنین در خون بلند میاد. همچنان هورمون الدوسترون در خون بلند میره و از باعث سکرشن اطراح پتاسیم و هیدروژن pH مریض های میشه و متابولیک الکالوسیس به وجود میاد و از باعث اطراح مزمن سدیم، فقدان مزمن سدیم، از باعث میوتیشن چینل های ابزورپشن سدیم بی پی مریض لو و یا هم بعضی اوقات نرمال می باشد. درباره تشخیص مریض، لوحه کلینیکی مریض همراه با امبالانس نمک های بدن یا الکترولایتس و همچنان برای تایید تشخیص ژنتیک تستینگ برای تشخیص میوتیشنز در چینل های SLC12A3 و TRPM6 که ما توصیه میکنیم، ولی قیمت این تست ژنتیکی زیاد می باشه و بعضی پیوازا و یا هم مریض نمیتونه که قیمت این تست تحمل کنه و از این خودداری میکنه و ما میتونیم که به شکل آسان از لوحه کلینیکی و از امبالانس الکترود ها تشخیص مریض اجرا کنیم. تشخیص تفریقی این مریض با یک گروپ امراض و یا سندروم دیگه ما میکنیم. زینی ناروغی دی چی لاغی سره باید موږ دغه ناروغي تفریقي تشخیص تفریقي کړو، لکه بارټر سندروم چې دا هم د ګردو د چینلونو یو ویروسي ناروغي ده، خو په دې کې میوټیشن په ډیسټل ټیبیول کې نه بلکې په تیک اسندینګ لوپ اف هینلي کې موجود وي او په دې کې سوډیم او کلورین دوامدار اطراح کیږي، اما مګنیزیم کوم مشکل نه لري. دا هم زیاتره په اطفالو کې څرګندېږي او د ناروغ فشار نارمل وي. بل ګارډن سندروم یا سیوډو هایپر الډوسترونیزم وي چې په دې کې د ناروغ الډوسترون لیول ډیر لږ وي یا کم وي او اولو چې په اسانۍ سره یې رول آوټ کړو. بل هم ځینې ناروغان چې دوامدار یا سرپټیشس وامټینګ استفراغات لري او دوی کې د مالګو دوامدار اطراح صورت نیسي، دا هم کولی شو چې د ناروغ په تاریخچه کې په اسانۍ موږ پیدا کړو او یا هم کولی شو چې په لابراتواري موندنو کې په اسانه تشخیص کړو. همدارنګه لیکورش چې دا یو ډول نبات دی او د خوراک د پوټاشیم د کمښت باعث کېږي، دا هم د ناروغ په هیسټري کې او په فیزیکل ایگزامینیشنز کې ناروغ په ډاکیومنټس کې پیدا کولی شو. همچنان اسهال ولادی دوامدار کلوریندار که در این مریضی هم کلورین به شکل مزمن ضایع میشه و ما به آسانی میتوانیم که مریض ببخشین این مریضی را تشخیص بکنیم. و در کل این سمری لاب تست که ما کمک میکنه که این سندروم هایی که ما یاد کردیم به شکل آسان تشخیص تفریقی کنیم. در شکل تریتمنت یا منیجمنت این مریضی، دغه ناروغي کله چې ناروغان سیمپټوماتیک شکل موږ ته مراجعه وکوي نو موږ لکه وړاندې هم یاد کړه چې د پوټاشیم او د مګنیزیم سپلیمنټس ورکوو. ډېرې خبرې وړاندې پې وکړې هغه زموږ په کیس کې، نو ډېرې خبرې ورباندې بیا تکرار نه کوو، هماغه خبرې کفایت کوي. خو کله چې د مګنیزیم او د پوټاشیم سپلیمنټس
په کافي اندازه ځواب ورنکړي، موږ کولی شو چې په سختو حالتونو کې وریدي پوټاشیم کلوراید هم استعمال کړو، او یا کله چې د پوټاشیم سره ځواب ښه نه وي، موږ کولی شو چې رنین انجیوتنسین سیستم نهی کوونکو دواګانو څخه استفاده وکړو و همچنین ما میتونیم که از دیوریتیک پوتاسیم سپیرینگ استفاده بکنیم و وقتی که جواب پوتاسیم و مگنیزیم سپلیمنتیشن کافی نباشه، باز از NSAIDs هم استفاده میکنیم، مثلا از اندومتاسین که به شکل فمی 12.5 یا 25 mg اوری استفاده میکنیم و مگنیزیم کلوراید که ما پیش گفتیم که اگر هایپوکالیمیا زیاد باشه، باز ما از خاطر که از با وجود آمدن کاردیاک اریتمیاز ما جلوگیری بکنیم، ما باید به شکل زرقی یا اورال از اول از مگنیزیم استفاده بکنیم، از خاطر که ریپلیشن مگنیزیم ریپلیشن خوبی پوتاشیم به وجود میاره و از مشکل قلبی و دیگر راز جلوگیری میشه و همچنین به مریض توصیه میکنیم که از سدیم کلوراید استفاده بکنیم. وقتی که این مریض تشخیص نشه، کله چې دغه ناروغي په وخت تشخیص نشي او یا هم ډیره شدیده وي او یا هم دا چې میوټیشنز چې موږ وړاندې یاد کړه ډیر زیات رامنځته شي په پراخه کچه موجود وي، نو بیا کمپلیکیشنز هم رامنځته کېدلی شي. مثلا په دې ناروغانو کې سیجرز واقع کیږي، ټیټني یا د عضلاتو غیر اختیاري حرکات واقع کیږي، کنټراکشنز واقع کیږي انولنټرلی، د بوتین ټکیکارډیا رامنځته کیږي، مختلف اریتمیا رامنځته کیږي. دې ځای کې یو بل خبره یادوم چې کله چې په وینه کې مګنیزیم کم شي، مګنیزیم د ایوی نوډ څخه بوتین ته د سیل د انتقال د پیرادار یا د ګارد حیثیت لري. کله چې مګنیزیم په وینه کې کم شو بخیر، وقتی که مگنیزیم در خون کم می باشه به طور سیگنیفیکنت زیاد، از این خاطر انتقال سیاله از ایوی نود به بوتین به طور زیاد به وجود میاد که از این خاطر تکیکاردیاز یا تکیریتمیاز به وجود میاد و مریض میره به ونتریکولار فیبریلیشن. از این خاطر در هایپوکالیمیا ما باید اول ریپلیشن مگنیزیم بکنیم که از اریتمیاز جلوگیری شود. و همچنان اختلالات دیگه، بل اختلالات رابدومایالیسیس دی چې د پوتاشیم د کمښت له امله عضلات ډیمیج کیږي او ناروغ د فلج غوندې احساس کوي، د درد احساس کوي په عضلاتو کې، په اطرافو کې. همدارنګه موږ وړاندې یاده کړه چې کلسیم پوروفاسفیټ په انساجو کې بیا خصوصا په ارټیکولر سرفیسز کې رسوب کوي او هغه د جاینټ پینز باعث کیږي، جاینټ ایکس. همدارنګه د هایپوولیمیا د امبالانس د کلوراید له امله بلډ ویژن رامنځته کیږي. موږ وړاندې یاده کړه چې د سیسیف مایع جذب له دماغي انساجو نه له خنډ سره مخامخ کیږي او یو دروغجن یا دروغین فالس ټیومر د ناروغ په برین ایمیجینګ کې موږ لیدلی شو چې باعث یې کیدای شي همدغه سینډروم وي. نور عوامل هم لرلی شي. همدارنګه کلسیم پوروفاسفیټ په سترګو په انساجو کې هم رسوب کوي او د کلسیفیکیشنز باعث کیږي. چون دغه ناروغي یوه نادره ناروغي ده او که چېرته میوټیشنز کم وو، نو د ډېر لږو اختلافاتو باعث کیږي. کلینیکي لوحه په ښه ډول د تحمل وړ ده، نو په دې ملحوظ انظار د ناروغۍ ښه دي او اکسلنټ حسابیږي. بدون ځینې ناروغانو نه چې دوی د مګنیزیم د پوتاشیم د پام وړ کمښت لري، په دوی کې بیا د زړه بې نظمي هم رامنځته کېدلی شي. همدارنګه هغه ناروغان چې دغه سینډروم لري، دوی په مزمنه توګه د بدن د ضعف له امله چې عضلات ستړي کېږي ډېر زر، د ورځنیو چارو په اجرا کې له خنډ سره مخامخ کېږي او دغه ستونزه د دوی د مایوسی باعث کېږي. از این خاطر این مریضا که چون این مریضی نادر است، به شکل نادر این مریضا به
adrenal insufficiency میره و انظار این مریضی بسیار اکسلنت و خوب است. ستاسو له حوصلې، ستاسو له مینې او وخت راکونې ډېره مننه. امید دی چې بیا به هم په راتلونکي کې داسې پرزنټیشنونو او بحثونو شاهد واوسېږو او ستاسو له توجه، وخت راکونې، ستاسو له حاضرۍ، مینې ډېره زیاته مننه. وخت مو خوشحاله او سرلوړي اوسئ. خو بیا هم په آخر کې یادونه کوم چې ما د دې پرزنټیشن لیکچر په تهیه او برابرولو کې ما از کتابخانه ملی طب امریکا استفاده کردیم و همچنان از ژورنال پابمید استفاده کردیم و همچنان از CMDT یا Current Medical Diagnosis and Treatment استفاده کردیم. جلدی ببخشین ادیشن آخری اپدیت و همچنان از هریسنز پرینسیپلز اف مدیسن استفاده کردیم که همچنان ادیشن یک چاپ آخریش بود. تشکر از توجه وقت شما و امید است که در آینده هم شاهد همین قسم بحث‌ها و لکچرها باشیم. تشکر.